د هلمند ولایت ځای چارواکو خبر ورکړ دی چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د 50 روږدو کسانو له 4 میاشتنۍ درملنې وروسته خپل کورنۍ ته سپارل شوي دي. په ورته مهال د کندوز امنیه قومندانۍ هم ویلي چې په یاد ولایت کې د 50 تنو روږدو کسانو درملنه شوې ده. د فاریاب ولایت امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه ولایت کې د راوتلو سیلابونو له امله 9 کسان مړه شوي دي او 8 نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه سیلابونه د لولاش کوهستان ولسوالۍ په غرجي سیمه کې راوتلي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې په دغه سیمه کې د خلکو هر څه په اوبو لاهو شوي دي او سیلاب ځپلي لومړنیو بیړنیو توکو ته اړتیا لري. په ورته مهال د سرپل ولایت ځایي چارواکو ویلي دي چې په کوهستاناتو ولسوالیو کې د سیلابونو د یو ماشوم په ګډون 4 ښځې وړي دي. د چارواکو په خبره دغه سیلابونه تېره شپه په سوپک کلي کې راغلي دي چې له امله 150 کورونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. یا د ادارې دغه ولایتونه بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، بلخ، میدان وردګ، بامیان، سرپل، دایکنډي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتونه یاد کړي دي. د ازموینې ملي ادارې په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې د 1403 کال د کانکور ازموینه به په 5 پړاوونو کې واخیستل شي چې لومړی پړاو به د روانې غبرګولې میاشتې په 18 نیټه په 14 ولایتونو کې پیل شي. په دې پړاو کې د میدان وردګ، لوګر، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، پکتیا، پکتیکا، کونړ، زابل، بامیان، سمنګان، بادغیس، هرات، غور او نورستان ولایتونه شامل دي. ټاکل شوی ده چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي مړی نن د ورځې ناوخته په شهد کې د شیعه مذهب او د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیس او له هغه سره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ایران ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او 4 نور چارواکي د تیر یکشنبه په ورځ د ایران په ختیځ کې د آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول.